ما د صحت بنیادی سہولت زمانہ نه بس تا په حق خبرې کوم ټیک ټاک خبره چې په دې هسپتالونو کې والله په بالله چې امتیاز د سره منونو یو هفته دوله ټیم پکار دی او په یو هفته کې زموږ سره مذاکرات ونه کړو امتیاز ختم نه کړو یو هفته پس په دې نشاط کې تاریخي جلسه کوو زموږ بد قسمتي ده چې زموږ داسې نااهله منبران دي چې دوی بل مخکې نسخت کوي او اعتماد درست راځي پکار دا وا که امتیاز ما بلوم دا خبره کړله د امتیاز مکو جنرال پبلک من پکار ده نچکاري خبره وه دی راغلوې او زمونږ د دې ځای ډاکټران د دې ځای سیول سوسایټي د دې ځای سیاسي قایدین په اعتماد کې اخیستی چې داسې یو بل روان دی نو ته خو دستخط کړی نو پکار غلطي شوې ده او زه به دلته د ګلونو سهار په غاړه کوم ته زما د صحت بنیادي سهولت زمانه نه زه به ستا په حق کې خبرې کوم پکار دا وه چې هغه ټایم کې د امتیاز بل د راتلو دا ویل چې زما هسپتالونه دا بوج نشي برداشت کولی دا خو د ډي ایچ کیو مناسب هم نه دي د امتیاز ته څنګه چې لہذا په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې بالکل په هیڅ صورت باندې په دې هسپتالونو کې بالکل امتیاز نه منو او د خپل موقف نه به په شا نه ځو موږ بدقسمتي ده چې موږ د مجتهد شکار کیږو زمونږ د سوډا بوتلې بس یکدم چې کولا کو شپ شپ وکړو بیا 15 منټه پس پکې سنې هغه خبره چې کومه پرون په جرګه کې شوې ده خلک موږ ته سوې چې ستاسو پرون دا سټیج باندې شوله بیاني او دا جذباتي خبرې او نن پتا سو کې لچک پیدا شو ګوره دا ګورنمنت به ډانګ چیز نه چي ټیک ټاک خبره چې په دې هسپتالونو کې والله په بالله چې امتیاز د سره منونو او که هر قسمه قرباني چې رااله قرباني نه قبول نه کوو وسره اعظم دا خبره چې پکار دا و چې زموږ سره رابطې شوي د صوبایي اسمبلۍ ممبرانو د صوبایي اسمبلۍ د صوبایي وزیرانو پکار دا و چې زموږ سره رابطې کړې ده که نه ونه شوې خبرې نو زما خپل ذاتي تجویز دی چې د اشتاسو سره اتفاق وکړي ټیک ټاک یو هفته دوله ټیم پکار دی او په یو هفته کې زموږ سره مذاکرات ونه کړو امتیاز ختم نه کړو یو هفته پس په دې نشاط کې تاریخي جلسه کوو دا سوال کوو دا ډرامې زموږ سره کېږي دا فلمونه جوړیږي په دې ملک کې تاسو وګورئ که ټول دهشتګردو ټول ملکړي تباه کړو د چا پلار به د بحرین نه په بره تللی او که نه کالام ته به تلو چې قوم کې جرأت و جذبه و غیرت و راوځي میدان ته د دهشتګردو خلکو مقابلې کړي دا په کومو زانګودو زانګیا ده زما شګې نیلامیږي زما وزیران غلي ناست دي زما غرونه چې کوم دی په هغو پابندۍ لګي زما ځنګلات چې کوم دی تباه کېږي زما د زمردو په کان چې دې وخته پورې چا خبرې ونه کړې زما په وسایلو ماته اختیار نه راکړي زما خو در ادم خیل خلک ښه دي د کوټې بلوچستان خلک ښه دي چې په دې روکو ته په کوړو روپۍ راځي د ملکانو کپور کې تقسیمېږي او زه په زمردو په کان کې محروم یم ما ته رایلټي نه ملوي ما له دې نه راکړه زما دې ټیمې ده خو دې ورکړي چې د قوم په کار راشي بهر نه خو چې خلک راشي د سوات خلکو مزې وکړي ښکلي اوبه بهیږي دنګ دنګ ځنګلات دي غرونه دي زمرودو کانونه دي معدنیات دي خو دننه خو زه ډډ یم که نه یار زه خو تباه برباد شوم په ما د چا رحم نه راځي د دې وزیرانو په دې وجود کې دننه دا زړه د غوښې لکه د وسپنې الله دوی تباه برباد کړي کومه تباهي بربادي چې زموږ وشوه طالبانیزیشن کې زموږ سره څه وشو موږ د ملک د بقا جنګ لړاو کو موږ د حکومت د عملدارۍ د آئین د پاسدارۍ لپاره موږ قرباني وکړې بیا چې په دې پوځي اپریشن کې کومه تباهي زموږ سره وشوه